ایزیلیوټ درته وکړم ایزیلیوټ درته وکړم. توجه. لہذا زه چې کله بیان کوم نو زه د بیانونو تنظیمونو پاټو نوم نه اخلم. زه وایم که دا عقیده ستا وه او که زما وه نو حکم یې دا دی. شروع د ځان نه کوم، بل ته چې لس کنځل کوم پهله 5 ځان ته وکړم بیا څوک خفه کېږي نه. په دې غوسه هیله سړه شي بل وي خیر مړ ځان ته یې کړي. توجه. اسلام وی لو آفٹر میرج اور انگریزان وی لو بیفور میرج. شادی سے پہلے پیار. واده لا نه ده شوي، نکاح لا نه ده شوي او ګولېږي او زارېږي. ایزیلیوټ درته وکړم. چېرته مور ته د ایزیلیوټ کړی ایزیلیوټ بچیا او عید کې دله تحفه کې دله څه راوړم. ظالمه چېرته مور له د یو لوپټه راوړی په دې ټول عمر کې دی چېرته پلار له پیزار سپلی جامې اغوستې. ایزیلیوټ بچیا. انګریزان وایي لو بیفور میرج. اوس یو قدم نورم وړاندې شوي، نه پښتو کې ویلی شم نه اردو کې، سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اوس انګریزان وایي چلډرن بیفور میرج. بیا وروستوي نه سودان طرف ته شین دی بیا کم ځي. سعودي کې ډزیږي را ډزیږي. دا یو مسله مشران غوري ښه. زوی چې پیدا شي نوم به پې پلار ږدي، تربیت به وله پلار کوي، واده به م وله پلار کوي. څوک پلار شته؟ کم دی؟ شته دلته ناست دي؟ خوشحاله نه دی په دې واده. هغه وایي چې موږ څه پوه شو چې دی به پې پوه شي. توجه. او ویلیم دی وي غم ورله کو په غم یې واړول. توجه. سهار به میلمانې به خدمت ته ودرېږي، ځان به دمه کوي، کیدای شي تهجد له پاسي ځکه به ودي ښه ګمان به کوو په هر چا. ښه په زوی باندې به نوم پلار دی، تربیت په پلار کوي، واده به وله پلار کوي. څوک؟ شریعت مسله دا ده کاکا ماما داجي اجي صاحب زوی له واده وکړه وایي بچي په ما د حق واده مې درله وکړه. اوس تکړه شه ګټه پښتنه الټه کړې ده. دی زوی ته وایي وګټه چې واده درله وکړم. نه ته پلار ده چې شي ته هسې داجي داجي کېږي. بیا به دا نوم هم په ځان په خپله ایښی، په ځان نوم یې کېښودی شو. هغه سعودي ته لاړ شي ډزیږي را ډزیږي. 10 کاله پس چې راشي بیا څوک رشته نه ورکوي. قیامت یې نه چې بیا چلو ټیک د واده وشو که نه ملنګ صاحب نه بیا بچي نه کېږي، نه باباګان، تعویذونه، ساختونه، دمونه، ډاکټران، حکیمان، سیکان چې په ټولې اړه ستړي شي بیا راشي اخر کې مفتي ګوهر شاه صاحب له هغه داسې تعویذ او دم وکړي که نه نو بس صرف په خپله به هم سړی خوځي را خوځي که نه. توجه. ما ته متوجه شئ. جماعت خو نه دی که نه؟ بیا ویښ کښېنئ. څه خبرې ما پرېښې درته وایم. نور کنټرول ستاسو خپل کار دی، زه به بیا کنټرول کوم نه. خو دا موضوع ډېره عجیبه موضوع ده. زه ټول بیان په هغه موضوع کوم، ټیک ده. او دا خبره نه په جمعه کې کېږي نه په قبرستان کېږي. اوس په قبرستان د واده خبره وکړو څوک به دې برابر کړي. هلکه مړې شوې ته ورته چې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى ثلاث ورباع. کښېنه مړه موقع پېژنه، د مقتضی حال مطابق خبره کوه. په واده کې به د واده خبره کوو، د جړا خبرې جړا خبرې. اوس که واده کې رالی یو سړی پړینګ په جړا کې بیا به ده سره څه پرېږده چې خاندي خوشحالېږي. بهرحال څه خبره مې کوله؟ نو الله تعالی هغه ډېرې خوارۍ نه پس یو بچي ورکړي. نو که د چا نه وي معافي غواړم. نو الله تعالی ایله بیله صرف یو زوی ورکړي نو دې پې نوم کېږدي چې عبدالواحد. فقط واحد نور صدم طرف ته شین دی. شته نه نو شته نه ایجنسۍ کې څه شته نه. بیا که لږه خواري محنت وکړي یو پوچې وړه غونته لور الله ورکړي په هغې نوم کېږدي خاتمه. هغې نه خوا بیا ختمه نه. په وخت کاکا په وخت بچو له ودونه وکړه چې نوسي وله به وي نوسې وله به دا مزې واخله. دې کې خپله مزه ده. خلک وایي دیوبندیان ګستاخي رسولو. حسین احمد مدني رحمت الحکیم صاحب حسین احمد مدني صاحب چې کله وفات کېده وصیت یې وکړ چې د لور زوی مې ونه لید په خپل ژوند کې او پیغمبر به سیدنا حسین په دې خپله سینه باندې کېنو. نو ما خو په خپل ژوند کې د لور نه زوی ونه لید چې پیار مې ورسره کړی وي. خو زما شاګردانو مریدانو زه چې کله مړ شم حسین احمد مدني وی زه چې مړ شم او زما د لور نه زوی وشي او نوسې مې پیدا شي نو رای ولې ما لې په قبر باندې سمله چې د پیغمبر د سنتو اتباع وشي. چې دا عاشقان رسول نه نور به څوک ظالمه
د پیغمبر یو ادا یې خپله کړه یا یو ادا مطابق د هغې مطابق زندګي تېره کړه. نو واده دا عبادت دی. څه شی دی؟ څه شی دی؟ منز عبادت تی، تلاوت عبادت تی، ذکر عبادت تی، حج عبادت تی، عمره عبادت تی، تلاوت عبادت تی، درود شریف ویل عبادت تی، جهاد فی سبیل الله عبادت تی. دعوت او تبلیغ ګوره د خطابت انداز در چې جهاد یو ګرم کار دی هغه مالک تیز وي او تبلیغ یو پوس کار دی هغه مالک پوس وي. په دې تاسو پوه شو؟ جهاد فی سبیل الله عبادت دی. دعوت او تبلیغ عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، تلاوت عبادت دی. بیا وایي واده و اقیموا الصلاة منځ قایم که د الله حکم د عبادت دی. واتو زکات دا دلایل دي. زکات ادا کو د الله حکم عبادت دی. کتب علیکم الصیام د رمضان روزي نیسل د الله حکم د عبادت دی. کتب علیکم القتال جهاد د الله حکم د عبادت دی. بلغ ما انزل الیک دعوت او تبلیغ کو، درس او تدریس کو د الله حکم د عبادت دی. نو فانکحوا ما طاب لكم من النساء نکاح د الله حکم دی. څه شی دی؟ څه شی دی؟ په عبادت کې ګانا باجنه ډنګ ډونګ ډمان اجلاګان ګلوکاران پنکاران مس مردان راوستل پکار دي؟ پکار دي؟ پکار دي؟